او دا طریقه زده کوي د میږي نه. میږی به تاسو لیدلی اکثر یې د ځان سره سامان راغستی او په دې دیوال روان یې راولیږي، خیږي او راولیږي، خیږي او راولیږي. لیدلی دي که نه دي؟ د یو پیر څه شي؟ یو پیر وخیږي. ولا تعجزن، ځان کمزوری مه جوړوه د ځان نه، په دین کې هم په دنیا کې. اوس دا بعض ملګري دي زمونږ پردي ملک کې مسافري کوي، 40 کاله 30 کاله 20 کاله هم په هغه زوړ حال باندې دی، هماغه کمزوری دی. هغه 500 ریاله 20 کاله مخکې هم ګټل، 500 ریاله اوس هم ګټي، او کیدای شي 500 ریاله مخکې ګټل اوس 200 ګټي. دومره کمزوری شو. نه، ته ځان کمزوری کوه مه، استعین بالله، د الله نه مرسته غواړه او خپل سوچ اوچت ساته، ځان له تجارت روان که. پکار خو دا و چې سعودي عرب په 20 کالو مزدورو کې 40 کالو مزدورو کې تنه غټ تاجر جوړ شوی. ستا محنت رنګ راوړی، نن ته ښه خرابي. مطلب دا دی چې تا ځان کمزوری ګڼلی، هغه کار دی برقرار نه دی ساتلی، بس زړه دې مات شوی. او دا د بزدل او د کمزوري انسان علامه ده چې حوصله وبیلي. جی زه دا کار نشم کولی. د دنیا چې څومره غټ تاجران دي دا په یو وخت کې غریبانان وو. کیدای شي چې د مور د خېټې نه مالدار راوتې، که یو سړی وي چې خو پلار یې مالدار و، خو پلار یې په یو وخت کې غریب و. وایي نه د هغه پلار مالدار و، هغه په یو وخت کې غریب و، خو د غربت ته حالت پرې راغلي دي. ورو هغه د دنیا په غټو تاجرانو کې شمارلی کېږي. زما په شان او ستا په شان 2 سترګې دي، 2 غوږونه دي، 2 خپې دي، زړی دی، لاسونه دي 2. دی ولې دومره مخکې لاړ؟ ځکه چې هغه محنت وکړو، کوشش یې وکړو، ځان یې کمزوری ونه ګڼو. یو سړی د تجارت شوق دی، ګاډۍ ودرولې، فروټ خرڅوي، ځان کمزوری نه ګڼي. سبا له یې ګاډۍ غټه کړه، بلې هفتې له یې ګاډۍ ښه غټه کړه، بیا پیرش ډېر شو، 2 ګاډۍ ودرولې، بیا یې وړکې او دګې دوکان کولی، بیا یې بل کو، اخره کې د هغه نه د فروټو او د سبزیو غټ تاجر جوړ شو. خو ځان یې کمزوری ونه ګڼو. ولا تعجزن، د وصیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم